یو مسله مې الله ذهن کې راوست بله ورځ یو جنازه کې شریک نو یو ځای لاړلو زموږ لال شیر حاجي صاحب الله دې ولا اجر ورکړي دې هم را سره و چې خبره به دا اورېدلې که نه خو چې موږ په صف کې ودرېدو شاته موږ نه به دویم و یا دریم صف اواز راتلو یو کس په باسو مولوي صاحب هلته نه اوازونه کول چې لکه را مخکې شئ او څه کسان هم اوازونه کوي را مخکې شئ صفونه دا مخکني صفونو کې ځای شته را مخکې شئ صفونه ډک کړئ په جنازه کې دا چغې ډېرې والی کېږي تاسو ته پته نو دغه کس اوس لګیا دی دغه ملګری ناپوه یو غریب وایي نه په جنازه کې رستني صفونه غوره دي په مونځ کې دا مخکني صفونه غوره دي او جنازه کې رستني غوره دي دا ډېره غلطه خبره ده زما محترم ورونه دا ګوره یو بې دلیله خبره ده دا مې درته دې دپاره ویل کېدای شي چېرته کوم ځای کې درته څوک ووایي او ته پې خطا نه شي یاد ساته قرآن کې الله فرمایي ولقد علمنا المستقدمین منکم ولقد علمنا المستأخرین الله فرمایي څوک چې په هر نیک عمل کې مخکې کېږي هم زه یې پېژنم او چې شاته کېږي تم زه یې پېژنم ټول علماوي په دې کې د مونځ صفونه او د جنازې صفونه هم داخل دي مونځ په دې کې هم کوشش کوه چې اول صف ته زور کوه او که په جنازه کې وي نو اول صف ته زور کوه که ځای نه و ټیک ته بیا دویم کې ودرېږه درېیم کې ودرېږه خو چې ځای شته نو شاته زور مه کوه دا خبره بالکل غلطه ده په دې هیڅ حدیث نشته او په دې هیڅ دلیل نشته چې کوم خلک دا وایي چې یاره شاتني صفونه دا غوره دي په جنازه کې دا خبره خطا ده دا حدیث شته چې د ښځو دپاره شاتني صفونه غوره دي نو که یو سړی زنانۍ او د سړو په جامه کې راغلی نه بېله خبره دي بیا شاته ودرېږي په دې خبره پوهېږي زنانه ده د سړو جامې اچولې اوس موږ ته خو پته نه لګي بیا دې شاته ودرېږي د الله نبي فرمایي د زنانو صفونه به شاته وي سړي به مخکې راځي نو په دې بنا باندې دا صفونو مسله ډېرو مسلمانانو ته نه ده یاد دې نه خبر نه دي دا هغه مسایل دي چې روزانه زموږ مخې ته راځي زما محترم ورونه